سره د خلکو یو اعتراض د فقیری عام خلک د اعتراض کوي طالبانو تم وای چې په مناظره باندې مقابل طرف نه قانی کیږي نو فائدہ پکې نشته نو ګوري رسول الله صلی الله علیه وسلم د نصارا او د نجران سره مناظره وکړي نصارا د نجران قانی نشو خو بیا د پیغمبر علی السلام مناظره ته عباس ویل خو غټ جرأت او ګناه ده امام ابو حنیفه رحمه الله څومره مناظرې کړې دي اکثر پکې مقابل طرف نه دی قانی شوی صرف د خپل مرګرو تسلی پی شوی ده د اهل حق تسلی پی شوی ده نو د مناظرې غایه او غرض دا نه دی چې مقابل طرف ته قانی کی مقابل طرف قانی کیږي که نه قانی کیږي د مناظرې غرض او غایه اظهار د ثواب دی لږ وروسته به درته ووایم د مناظرې غرض او غایه څه ده اظهار د حق ور باندې ظاهریږي ابراهیم علیہ السلام د نمرود سره مناظره وکړه نمرود قانع نشو خو اظهار د حق وشو پیغمبر علیہ السلام د نصارا او د نجران سره مناظره وکړه نصارا د نجران قانع نشو خو اظهار د حق وشو کنه امام ابو حنیفه رحمه الله د خوارج او د معتزله او د جهمیو او د ډیرو فرق باطلو سره مناظره کړې دي مقابل طرف نه دی قانع شوی صرف اظهار د حق کړی دی نو دا د مناظرې د ثبوت د پاره یو اته دلایل درته ذکر کړل د دین وروسته ګورئ